تېره شپه چې راغلی یم تاسو ما ته هغه احادیث راښکاره کړل چې تاسو ویل چې د سلمان فارس نه چې هغه لاړ شه دغه ته بیبي فاطمه الزهرا ته هغه حدیث یې راته وویل زه لاړم هغه مې وکته هغه په حدیث په روایت کې صحیح نه ده پوه شوې هغه کې اختلاف نظر ده یعنی صحیح نه ده یو موضوع بل موضوع دلته کامره خلاصه کړه ښکاره یې کړه چې چا ویلي چې هغه صحیح نه ده اختلافي نظر ده پکې مهرباني هغه که تی سند لري تی ما ته راښکاره کړه ما خو دغه چې ګوره ما چې دومره خپله دغه یار لطفا میک بند کړه یارې میک بند کړه یارې میک بند ګوري مسلمانانو دا خپله شایع صاحب ده دولس امامه صاحب ده ما کتاب ورته ښکاره کړل روایت مې ورته ښکاره کړل صفحه جلد چې دا د کتاب ده دی اوس ما ته وایي که ته سند لري سبحان الله د دې خلقو دغه عقل په کوم ځای کې د کتاب د ده استاده ما خبره مسلمانان پوهوم تا سره مې کار نه ځکه ته شین دبی یې شین دبی اوس روایت دی تا ده کتاب دی تا ده خو نه رغوندې دلته یو ملا ښکاره کړه چې محدث دی ښکاره کړه چې دی ویلي چې دا حدیث ضعیف ده نه رغوندې مسلمانانو تا روایت ده تا کتاب ده نه رغوندې د مسلمانانو ته صفحه داسې ښکاره کړه چې دا روایت ضعیف ده زه چې هر روایت ښکاره کوم مسلمانانو د دې د محدث خبر ورسره نه ښکاره کوم چې دا روایت صحیح ده راسه نه رغوندې په ما باندې نقد وکړه خپل کتاب دی د په مخ کې دی پروت ورته وایي دا روایت صحیح نه ده بله خبره دې څه شي ده مهرباني وکړه زه بل وارې بیا هم راځم او دغه هم درته راوړم چې دغه ورورجانه دې ته ویلې چې دې کې اختلاف نظر ده صحیح نه ده صحیح ده زه به تاسو ته همدغه به راولم خو دې ما خبرې خلاصې یعنې اختلاف نظر په دې معنی چې نیم علما یې مني نیم یې نه مني نه بالکل همدغسې ده دغسې په اهل سنت کې په امام دغه کې امام احمد حنبل حنفي مذهب کې مالکي دا ټولو کې داسې احمد حنبل نه ده هغه امام احمد ابن حنبل ده ښه خیال صحیح ده امام ابن حنبل هو محمد ابن حنبل ښه مهرباني خو صحیح ده خو څلور امامان دي او دا به اوس په دې اوس اتا سوال تر اعظم چې تاسو سوال وکړه چې دغه 12 امامان تر انبیا افضل دي کنه دي دغه باندې هم تر سوچ دغه خبرې تا وکړي زه لاړم په دغه کې په یعنی خپل معلومات مې وکړو خو اوس چې را سره دغه دسترسي نشته چې کتابونه راواخلم چټ جی بي ټي او بالکل چټ جی بي ټي مهرباني خیر ده ما خبره ته پرې ده خیر ده خبره ته پرې ده الته یعنی چټ جی بی ټي خپل زړه نه وایي هغه چې پکې اچول شوي دي اسناد چې هغه کتابونه چې شته دي هغه کتابونه د سندونه وایي احمد جان خبر خلاصي به ته وایي خیر ده ما خبره خلاصي او هغه کې ویلې ده یعنی هغه کې ویلې ده چې د جنبندي کړه ده ویلې ده چې دا غم تر اولو العظم نه دی کې اختلاف نظر ده چې اولو العظم نه یعنی د دوی مقام مرتبه افضلیت نسته دی کې اختلاف نظر ده بعضې د علما وایي چې سته دي بعضې وایي چې نسته پوه شوې او بل په قرآن کې د ما خبره خلاصي راته ووایي ګوره د ما خبره خلاصي په قرآن کې راغلی دغه سورې احزاب ده نه پیغام تاسو به ما صحیح کې کما غلط مې ویل هغه ابناءکم انفسنا ودرېږه خو خبره ته پرېږده ابناءکم انفسنا انفسکم صحیح ده چې دغه د قرآن ټکی ده د قرآن دغه ده آیه ده چې راغلی ده دا په کوم شان نزول شی ده چې دې کې امام علی علیه السلام ته د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نفس اشاره سوی ده یعنی ویل سوی ده نفس خلاص شو ونه ودرېږه بل څو دلیل درته وایم یو دلیل نه لرم بل دلیل هم درته وایم بس کې مخالص ښه
بل دغه د محمد مصطفى صلی الله علیه و آله وسلم یار خبره تقریر چې خبره می خلاصي بیا ته خپل دلیل وایي نقطه اوس چیرې لاړې کوم ځای ته ځې خبره ټول مرتبط یو بل سره دا مرتبط په دوم قدم کې وایه دا مرتبط دریم مرتبط بیا ما ته اجازه نه ورکوي خبرو ته زه پیګم پرې ما خبره خلاص کی در زبدي عمر بچاینم ولا بالله چا کته کړلې سي یو میاس بیا زلای فمرانه سما بالکل کار ور باندې نه لري ټول اډمینانو ته مې وویل هغه سي باندې به کار نه لري هغه سي محترم یو نقطه مسلمانانو دا اوس موږ هغه سي در تخکاره کړل په منبر باندې ناسته دی باړه چینار سي تر ټولو انبیا او تر ټولو رسولانو بهتر ده یو د تا کتابونه بدل تلما سرسته یو کتاب دی واخله درته النور المبين في قصص الأنبياء أقول دارتا لويا مرجع ده يعني بالإمامة الرياسة العامة فهي أفضل من النبوة قاديانية نعرفهم بالكتاب ده فثبت بذلك ولاية علي صلوات الله أفضل من النبوة دوم كتاب ده درايم كتاب سلرم بينزم أغت زنزم بيشمار رواية كتابون دي سوج در تخكاركم واخخلي مسلمانان ورونو تاويل وي علي رضي الله عنه بسورة الأحزاب كي أول خدا بسورة الأحزاب كي دا آيات ندا بسورة آل عمران كي دا خا ودي زر سر وسورة آل عمران كي الله جل وعلا رسول الله توايسي دي نجران لعيسويان وأهل كتاب وسر دي رسول الله مباهلة سوا توايسي وأنفسنا وأنفسكم يعني دي علي رضي هو نفس دي رسول الله نفس ده كان أحمد سيب الكل بالي هو شابس يعني كتير لفظ وأنفسنا وأنفسكم راغليوي نو لهغنا مراد چې څومره اهل بیت د رسول الله نفس د علي رضی الله رسول الله نفس د کنه bale ښه کمی دا اوس د صحابه او په اړه له قران درته ثابت کړه چې رسول الله د تاسو له نفس نه د صحابه د رسول الله نفس دي څنګه تا خبره باندې مدغه ټکی کې پونه سم صحیح راته وایي آیات بدل ما ته ثابت شي ثابت صبر سي الله رسول الله او د صحابه او یو نفس ده ښه مسلمانانو غوښسي راواخله ته ما ته راوړه سیده ته ما ته راوړه سورة التوبه راواخله سورة التوبه قران کریم در سره ستا قران کریم را سره شته دی و خو خیر ده ته وایه زه اعتبار لرم چې ته وایې هغه باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما شاء الله الله واي ادي ما دي پیغمبر صحابه لقد جاءكم رسول تاسو دي ما رسول راغلی من انفسكم دي تاسو لنفسونو راغلی يعني دي ابو بكر نفس دي رسول الله نفسه دي عمر نفس دي رسول الله نفسه ده ايات منيوس اغاسب غږ درځي بالکل دا د قران ټکی د قران آیات بالکل منم ودرېګه بالکل قاری صاحب د ما خبره خوښه دلته دغه منم دغه بالکل در سره منم خو دلته صحابه او ته ویل ده صحیح ده صحابه کې اولین دغه دي جلیل القدر دي نور صحابم دي د مته فتح نه بعد هم صحابه دي اوس د تاسو ګوره قربانه کې دي یو خدای خاطر وکړه کله چې یو څوک حق قبلوي هغه بیا داسې نه زی تاویل چې لانفسنا نه مراد نفس دی علی دی رسول الله نفس ده ما له قران آیات درته راوړل چې دی رسول الله نفس دی صحابه او نفس ده وڅ معنی تو وایي پلانای صحابي ده پلانای صحابي ده الله جل وعلا من انفسكم بالکل جمع وجمع سره ورته ویل چې اي صحابه رسول الله دی تاسو له نفس نه ده دا د ما مایک ولې بندوي خو پرې ده خو غلط خبره خو نه بند کړه
دلته بندي هر واري چې زه خبرې کوم د ما مایک بندوي. مایک ورته ما بندوي الي خیا اوس دغه انفسکم د سوره ال عمران چې مې درته وویل قاری صاحب، اوس ته ووایه چې دغه د حضرت امام علي علیه السلام نفس یعنی د رسول الله نفس باندې مشابه سوی ده که نه ده؟ دغه نه منکر یې څه شی یا د زړه سره نه ښه ګوري قرآن ترجمه چې قرآن په خوښه تفسیري کوي وانفسنا وانفسکم، نو بیا یهودو دغه په نن زمانه کې چې عیسویان دي هغه د عیسی علیه السلام نفس دي د تا ترجمه زه کوم. مسلمانانو غوږ سي دا تاسې په دې آیات شریف کې ترجمه کوي د زړه سره، زه دا آیات درته راواخلم د مسلمانانو تې له سره ترجمه کوم چې د مسلمانانو ورباندې پوهه سي. ګورې زه د تا ترجمه کوم بیا د اهل سنت د مسلمانانو ترجمه کوم. ښه الله اکبر. د اهل سنت ترجمه وکړئ مشکل ده نه یو د تا کوم د قرآن ترجمه یو ترجمه ده، د قرآن ترجمه یو هغه ابتدا او تلاوت دی وکړو. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ما شاء الله. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، دا د نجران د اهل کتابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مباهلی دی پاره چې نبی علیه السلام هغوی ترتوی چې راسې مباهله وکړو. ګوري احمد جان د زړه سره یو څو خبرې مې د زړه په غوږونو دي الله دی پاره د اهل بیت د پاره واوره. بالکل اورم. تاسو په خپل منځ کې اختلاف لرو، دا به یو اختلاف را دی خو ته د قرآن دی پاره به یو بل ته وګورو. بالکل. ګوري اول خو به زه دا خبره تاسو ته وکړم، د تاله یو چا سره دښمني راغله مثلا خدای دې نه کوي، الله دې نه کوي، الله دې موږ تاسو ټول دښمنیانو ته وساتي. له چا سره د دښمني راغله اوس هغه سړی له تا نه قسم غواړي چې راسه په قرآن به لاس ږدي، خو ته به تا ته نږدې کسان هغه به هم راولي چې په قرآن لاس کږدي چې موږ ته معلوم سي چې د تا د خاندان وي. ته به په دغه وخت کې ځي د کلي خلق به راولي، ملګري به دې راولي، او که به دې له کوره چې دغه خپل فامیل ورولي تر څو هغه د دښمن زړه نور هم در باندې مطمئن سي چې ووله د خپل خاندان یې راته راوستلی ده. نو معلومه خبره ده چې دی په دې مباهله کې یا په دې قسم کې صادقه ده که نه. دې خلق را سره بوزمه، نو هغه د مقابل طرف یقین را باندې نه راځي وای دا پردي خلق راوسي راځه کنه که قرآن وهل خدای به ورباندې وهي یا په مباهله کې که عذاب راتل خو په دې پردو خلقو به راځي نه. نو په مباهله کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د خپل اهل بیت صلوات الله وسلامه علیهم وروستل او مخکې ورسره کېنول، دا په هغوی کفارو اهل کتابو ته دا ثابتوله چې ګورې زه په مباهله کې دومره صادق یم چې خپل فامیل هغه نږدې انسانان مې را سره راوستلی دي، هغه نږدې پردي مې نه دي راوستلي چې خدای مه کړه زه تاسو ته دوکه درکړم چې راځه. نو په دغسې د قسم پر ځای کې د قرآن پر ځای کې په دې نن زمانه کې هم که ته وګورې د دښمن په مقابله کې که قسم اخیستل کېږي خپل راوستلی کېږي نږدې خلق تر څو هغه د مقابل طرف یقین ورباندې راسي. نو کله چې محمد رسول الله خپل راوستل هغو کفارو ته درک معلوم شو چې رسول الله صادق ده په دې کې هغوی مباهله ونه کړه وتښتېدل لاړل. دا یوه خبره. بل دلته اصول همدلته اجازه ده قاری صاحب چې دا مې دوه خبرې نه یوه خبره د ما اصلي خبره پاته ده. ندعو ابناءنا، زه به خپل بچیان راوغواړم. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بچیان حسن و حسین المسیان دي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچیان هم کې د شرف په وجه باندې. و ابناءکم تاسو خپل بچیان راوغواړئ، و نساءنا تاسو خپلې ښځې راوغواړئ. نو زه به خپلې ښځې راوغواړم. په خپلو ښځو کې څوک دي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زړه ټوټه فاطمة الزهرا د جنت د ښځو سردار چې تر ټولو عزتمنه ښځه وه په دنیا کې، قدرمنه ښځه وه په دنیا کې. و نساءکم او تاسو ښځې، و انفسنا و انفسکم. دا و انفسکم که دلته ته داسې ترجمه کوې چې موږ به خپل ځانونه راوغواړو، خپل نفسونه، یعنی د علی رضی الله عنه نفس د رسول الله نفس ده. نو دا خو اهل کتاب د عیسی علیه السلام منونکي وو. و انفسکم له دې نه مراد بیا دغه راځي چې د تا ترجمه سي یعنی د عیسی علیه السلام نفسونه ورته راغلي وو مباهلې ته. اوس تا خبر خلاص شو چې زه جواب درکړم؟ ما خبر خلاص. لدينا مراد وانفسنا وانفسكم نه دا نه چې د علي رضی الله عنه نفس دا به زوس په قرآن عظیم شان کې 50 ځای درته وښیم چې د قرآن کې الله جل وعلا وایي چې امهات المؤمنین ته ښځې ته وایي چې دا د تا نفس ده. عائشه رضی الله عنها په اړه به زوس آیات درته اخلم درته ثابتوم. زه خبرې کوم. قاری صاحب
اول تاسو ته یعنی تر ټولو د دنیا کې تر ټولو چې تا ته زړه باندې تا جان باندې چې تا ته محبوب ده پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ده او دغه دین ده. صحیح ده؟ الحمدلله. هیڅ کله د صحابه په دفاع کې نشي چې اخوا خپل حد نه تیر سي. پوه شوې؟ صحیح ده؟ هلته قرآن ګوره د ما خبره خلاصي په اندازه مقام ورکړی ده. بالکل په هر اندازه. خبرې اوس نه مطابق کوو خبره نه سیروجان کوي. وروره ته یو ځل چوپ سه که هلته قاري صاحب ما ته وایي چې هغه ما ته دوی وایي چې وروره ته خپل په اندازه باندې خبرې وکړه. کله یو غږ لري کله بل غږ لري. ولې مهرباني ښه تا وویل چې هلته دغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مباهلې ته ورغلی دا د قرآن ټکي د الله طرف نه ورته وحی سو. صحیح ده؟ چې تاسو خپل بچیان راوړئ زه خپل بچیان براولم تاسو بخپل زنان راولئ زه بخپل زنان راولم او دریم تاسو خپل نفس راوړئ زه به خپل نفس درولم. صحیح ده؟ که دلته کې یعنی ته وایې چې دا د حضرت عیسی علیه السلام دغه د نفس دا یا دغه کسان هغه ته تشبیه دې وکړه نو دلته دغه مباهلې کې ولې نور څوک رانغی خالي هلته خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور رشته دارم و فامیلو هلته ګوره خبرې مې نه دي خلاص. هلته هغه وخت کې ولې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور ښځې رانغی. هلته خو د قرآن کې اوس دی الله بنده ما مخکې د دې جواب درکړل خو نه پوهېږم چې ته په پښتو نه پوهېږې او که په خبره نه پوهېږې. ما مخکې تا ته درکړي چې د مباهلې دپاره دا زه سبا له تا سره مباهله کوم زه تا ته عمر جان نه راولم زه مې خپل اولادونه بچیان یو ښځو نږدې انسانان مې راولم چې زه له تا سره مباهله وکړم په دې خاطر باندې چې ته به ما ته خپل اولادونه نږدې کسان راولې تر څو پورې د موږ ګوره په داسې ځای کې مخکې مې درته وویل چې د زړه د اطمینان دپاره د مخالف طرف دپاره د خپل صداقت ښکاره کولو بالکل دغه خبره دې بالکل منمه چې ته وایې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې څومره چې نږدې ده تر هغه یاره خو چپ څرنګ وروره زه احترام کوم نږدې په قرابت کې درته ښیمه نږدې په قرابت کې نږدې په نسب کې درته ښیمه ودې الله بنده تا ته مې له قرآنه ثابته کړ چې له نفس نه مراد دا نه ده له نفس نه هلته مراد انسانان دي. زه اوس یو بل آیت تا ته وایم چې له قرآنه دې بل آیت سر در خلاص کړم. نه ودرېږه زه بس درته وایم زه درته ثابتوم ما ته اجازه ورکړه چې زه ثابت کړم. صبر استاذ صاحب صبر. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. عائشه رضی الله عنها رسول الله بیبي وکنه بالکل وا الله وای دی مال نه خو نه دا د سما پیدا کړی دی له تاسو نه دی تاسو له نفسونو نه ازواجن دی تاسو بیبیانی یعنی عائشه رضی الله عنها رسول الله له نفس پیدا سوی ده دغلته نه دلته ما نشته بدلته نفس راغلی دی الله بنده خدلته نفس راغلی ده الالتم نفس راغلی دلته نفس راغلی ده نو الته خو بیا ته ما ته ووایه چې الته چې تشبیه نه ده امام علي ودرېږه جواب راکړه وقاری صاحب خپل واردي منطقه خپل ودرېږه وقاری صاحب ما د ما خبره یعنی خبرو ته وار ورکه اوس تاسو خبره رشخندي ته ما ته په بل څه اتفاق نه راځي ما ته په بل څه اتفاق نه راځي امام علي مني بالکل امام حسن مني امام حسن مني بالکل امام حسین مني بالکل علیه السلام آیات تفسیر لدی امامان راته وخی سله نفس نه مراد زدي رسول الله نفس یې مهرباني وکړه بس اوس تی نه منې که نه ولې لا باندې زه د تا خیټالوزي زه قرآن درته وایم تی نه منې را سره ته خیټالوزي راته وایې زه در سره ومنم ګوره تی منې که نه منې دغه راته ووایه مسلمانانو د اهل بیتو خبره مو جنې اورېدلې له دغه هغه صاحب نه د قرآن خبره مو اورېدلې د جنې د رسول الله خبره مو اورېدلې د جنې یا الله بنده زه د قرآن آیاتونه درته وایم چې الله وایي ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا کله نفس نه مراد دا وي چې علي رضی الله عنه رسول الله نفس ده نو بیا خو دلته دا مؤمنه چې عائشه رضی الله عنها رسول الله نفس ده بالکل بیا ته ما ته دغه جواب راکړه وقاري صاحب ته ما ته ودرېږه ته ما ته دغه جواب راکړه اسان صاحب یو لازم تا باندې سوال ده د دغه آیات تفسیر د امام نه راوړه مهرباني بس خلاص نور اوږده بحث ته نه ځو دا چې خلاص بیا به دویم پړاو ته ځو
خو اوس زه باید لاړ سم کتابونه وګورم چټ جی پی ټي ته سرچ لاړ کړم شه. ولټوم زه به خو ورته چټ جی پی ټي خو وکړه دلته خبره. چټ جی پی ټي ښه خبره. زه به درته راوړم زه به الله دا بنده، خبره اتیر تاسې وار دا آیات خبره راوړل، تاسې دا آیات راوړل، تا خو باید ورسره کتلي وای چې زه اهل بیت منم، زه باید قاری شفیع الله مومن ته امام علي داسې وایي، امام حسن داسې وایي، امام حسین داسې وایي چې هغه انفسنا و ابناءنا خپله دوی دي. اوس به دې الله بنده داسې کتابونه زه اوس قرآن نه درته ثابتوم. دا امکان لري وای د زړه سره وا حسن جان زید مه کوه، یو بام دوه هوا وي. ها دا اوس ودرېږه چې دلته دا نه منې که نه چې دغه اهل سنت کتاب نه مې درته راوستو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې امام علي او زه د یو نور نه جوړ سوی یاستو. دا دروغ ده، دا روایت دروغجن ده، دا کمزوری ده، دا ضعیف ده. اوس به درته وخیم سید دا ضعیف ده، ویخیم درته زه خو الحمدلله. ویخه اورم دلته دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دی علی رضی الله عنه بچی، دلته دی امام حسین بچی درته ناسته، دلته په خدای قسم کې د زوکار دی الله بندگان چې لاغانه دي. ګوره اوس اصل مشکل چیرته ده؟ اوس پس داسې په ډاډه راته وایي چې زه د اهل بیت پیرو یم، زه د هغه بچی یم. کله چې بیا صحابه ورته ولاړ سي بیا هغوی مخ ته تېکې اوس هغه ته بیا هغه پلاته ودرېږي ورته. الله اکبر دروغجن الحمدلله اهل بیت مو دغه سترګه د صحابه مو دغه سترګې دي. دا چې سم راته وګوره، الله اکبر بشک اهل بیت مو دغه سترګې دي، صحابه مو دغه سترګې دي. د ما په صحابه کې دی الله بنده علي رضی الله صحابي ده، فاطمه الزهراء رضی الله صحابیه ده، رقیه بیبي صحابیه ده، زینب بیبي صحابیه ده، ام کلثوم صحابیه ده، امام حسن صحابي ده، امام حسین صحابي ده، ام کلثوم دی فاطمه رضی الله لور صحابیه ده، زینب دی علی رضی الله لور صحابیه ده. هدي الله بنده هغه صحابه دي الحمدلله. دا سترګې مو دي، صحابي دي سیده، صحابي دي خو اهل البيت دي، د اهل البيت مقام جګ ده. دا قرآن کې راغلي دي. پوه شوې؟ امام علي مني، له امام علي جواب درکړم. امام علي مني زن یو نه ګوره یو نه، ما بل ورځ مې حدیث ثقلین مې درته راوسته په دې بخاري کې صبر، په دې بخاري کې امام علي رضی الله عنه وايي چې لمانه ابو بکر او عمر بهتر ده. په دې بخاري کې علي رضی الله خپل وايي. بیا دې تا په کتابونو کې به زه درته وخیم چې علي رضی الله وايي لمانه ابو بکر او عمر بهتر دي. خپل امام وايي نه مني. دا ګوره دغه ما خپل بل ورځ لاړم دغه مې وکړو، دغه ضعیف ده، د دې راوي ضعیف ده دغه حدیث چې کم ته وایي ضعیف ده. خو ته قوي راوړه کنه، ته رات کا په کتاب رات کنه، ته په خټالوجي وایي چې ضعیف ده. کوم کتاب یې ضعیف ده؟ کوم امام یې وجه د ضعیفیت څه ده چې په څه وجه ضعیف دی؟ کوم راوي پکې ویلي چې ته وایي چې صحیح ده؟ هلته راشه یو حدیث ما ته همدغه حدیث راوړه، هلته ویلي چې صحیح ده. ورشه تی راوړه صحیح ما ته وایي زه خو دلته صحیح خیټالوجي نه حدیث وایم، ته خو صحیح وایې، ته صحیح وایې که نه؟ ته راوړه چې دا اوس د قرآن آیات دې ونه منلو اسان سي ولې هغه هم نه مني. امام نه دي تفسیر راوړه هغه هم نه لري. ګوره بل ورځ د حدیث ثقلین نه مې تاسو ته کتلو سترګې یو دقیقه خلقت انا وعلي من نور واحد. دا د اهل سنت په کتابونو کې. مسلمانانو د ما دا کامره غټه کړی، مهرباني خالص. دا المحدث امام ذهبي رحمه الله ده، او دا ابن الجوزي راوړی ده ترتیب الموضوعات کې. امام ابن الجوزي رحمه الله په خپل کتاب الموضوعات کې خلقت انا وعلي من نور واحد. جعفر ابن احمد ابن بيان وكان رافضيا وضاعا. دا اغا رافضي شاید دا روایت په دې کې دغه جعفر ابن محمد سیده دا رافضي ده او دا دروغونه روایتونه جوړون کې. دلته سم ورته وګوره دا خو همدغه یا ودرېږه چوپ سه بل ځای چوپ دوه ځلې بخاري صاحب ودرولو خو بس ته کنه دی الله بنده اوس ناسته ولې درې اولې راته بند شو. یو دقیقه عجیبه نه ده؟ دا یو مکتب
ودې اهل سنت راته نه خلاصي نن قاري صاحب دومره وایرس راغلی دی 3 ځلې خو دې موږ اکاونټ وګورئ دوستان لایف در سره شیر کې اخلاص کوي بيده مې کې نه سکرین به دلته لاند به دلته درته ښکارا کړم ځکه دلته مکتبه راته نه ښکارا کیږي مهرباني ګوري دا د نبی عليه الصلاه والسلام خبره سي علي رضی الله عنه او زله یو نور نه پیدا یم دا درته معلومیږي کنه درته معلومیږي ليس صحيحا بیا دلته پس یو ګوره کیمرا بنده ده کیمرا بند ده قاري صاحب قاری صاحب کیمرا بنده ده اوس ښکارا شو بالکل زه او علي له یو نور نه پیدا یو دا صحیح نه ده خلقت انا وعلي من نور واحد هي احاديث باطله وموضوعه مكذوبه لا اصل لها في الصحاح باطل دروغجن او جوړ سوی روایت د هیڅ اصل نه لري الله اکبر دا چې روایت راوړه اسان سه ښه دا دی یو دا دی یو او بل دغه حدیث امام ذهبی نه روایت شوی ده کنه ده شوی امام ذهبي رحمه الله خپل ورته وایي چې دا به موضوعي ده او باطل ده نه خپل نه دغه شوی ده کنه ده شوی دا روایت شوی ده کنه ده امام ذهبي رحمه الله نه د روایت کړي هغه نقل کړي د دې حکم دی لګولو د لپاره اصل کې امام ابن حجر راوړی ده ښه مخکې مې درته ښکاره کړل په موضوعاتو کې دیاله بنده دا راوړم په کتاب کې د هغه کتاب کې دروغجن روایتونه الموضوعات موضوعاتو باندې پوهیږي یعنی هغه روایتونه چې لازمه جوړ شوی روایتونه دي هغه کتاب ته سترګرونه کې الله بنده کتاب کې درته لیکلي الموضوعات ابن حجر خبره پوهیږي اسان سب کېدای شي دا د چې بل در تراونه اسان سب یو پښتنه مصروف سخاره کوي بیا چر جی بي ټي ته لاړه ګمار نه څه دې نه زه پښتنه وکم چې دا د قاری سي په پښتو دي د سر خلاصيږي پیږي کنه د چا د تاسو په پښتو غالبا د سر نه خلاصيږي قاری سي چې ته ورته یو څه وای دی بل څه جواب راوړي